السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ ملګرو. د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې پر قوي او کمزورو اړخونو څرګندونې. ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. افغان کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په انګلستان کې ترسره کیږي د ګلبدینای په مشرۍ 15 کسیزه لوبډله د 3 احتیاطي لوبغاړو سره اعلان کړه. د 2019 زیږدیز کال نړیوال جام کې چې د 10 هیوادونو په شتون کې د مۍ په 13 د انګلستان او سویلي افریقا په لوبه پیلیږي. 43 لوبې پکې ترسره کیږي او د جولای میاشتې په 14 نیټه پای ته رسیږي. افغانستان د جون میاشتې په 4 نیټه لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې کوي. پخوانی پاکستانی کرکټر د کرکټ غوره مبصر او خوږژبی کمنټرانو رامز راجا د راتلونکي نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې پر قوي او کمزورو نقطو غږېدلی. رامز راجا وایي افغانستان د کرکټ قوي لوبډله لري. په اسیا کپ کې د پام وړ لوبې ترسره کړي. سریلانکا او بنګلادیش ته یې ماته ورکړه. د هندوستان سره یې لوبه مساوي کړه او د پاکستان سره یې هم لوبه تر وروستۍ اوره ورسوله. نوموړی وایي د افغان کرکټ تر ټولو قوي اړخ د سلو توپ اچونې برخه ده. سپینران یې ډېر شانداره دي. محمد نبي، راشد خان او مجیب الرحمن یې بې مثاله توپ اچوونکي دي. محمد نبي او مجیب الرحمن د پیل په اورونو کې یرغلیزه او نوې توپ اچونه کوي. همدارنګه راشد خان په منځنیو اورونو کې توپ اچونه کوي او وکټ ترلاسه کوي چې دا د هر توپ وهونکي لپاره ننګونه وي. راجا وایي د افغان کرکټ لوبډلې یو بل قوي ټکی تیزه او قوي توپ وهنه ده. محمد شهزاد چې پر یو ټیسټ باندې ډیر باور نه لري او نه هم مراتوي تل بریدګره توپ وهنه کوي. ښه لوبه کوي. یو مثال په اسیا کپ کې د هندوستان په وړاندې تیزه سلیزه ده. همدارنګه حضرت الله زازی چې لږ وخت کېږي نړیوالې لوبې کوي. که څه هم د ډیر فټنس او تخنیک درلودونکی نه دی خو بیا هم یو غوره توپ وهونکی ده او د هیڅ توپ اچوونکي پروا نه لري. په نړیواله 20 اوریزه لوبه کې د آیرلینډ په وړاندې 162 منډې د توپ وهنې یوه برخه ده. رامز وایي په مجموع کې افغان لوبډله په توپ وهنه کې ستونزه لري. هر کله چې په یو ورځنۍ لوبه کې د 280 څخه تر 300 منډو هدف ونه ټاکل سي د قوي سپینرانو لپاره هم دفاع سختوي. راجا وایي د افغان لوبډلې یوه بله مهمه ستونزه د تیزې توپ اچونې ده چې په دې برخه کې افغان لوبډله کمزورې ده. لوبډلمشر ګلبدین نایب چې تیز توپ اچونکی دی خو د بال تیزوالی یې کم دی. حمید حسن چې تر 3 کلونو وروسته ملي لوبډلې ته راځي مخکې غوره توپ اچونه کوله خو اوس یې قوي ملګري ته اړتیا لري ځکه د انګلینډ ویشتن ځایونو باندې آن سوینګ او آوټ سوینګ توپ ته اړتیا شته. توپ باید په سیم ترسره شي چې دا د افغانستان لپاره سخت دی. خو د افغان لوبغاړو سره زغم شته، افغاني غرور شته او د پښتونولۍ جذبه ورسره ده. قوي لوبډلې به ماتوي او په نړیوال جام کې به د پام وړ لوبې کوي. ماته خو خوند راکوي چې د افغانستان لوبې ګورم. مننه ملګرو. زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ.